د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو د اونۍ د ګردې میز د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله صحتمند بیاست. تاسو به دا شیبه د میلمه راډیو ګردې میز خپرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم دې خپرونې ته زه رحیم خان خوشاله حاضر شوی. هیله ده چې بیا به هم په دې خپرونه کې څو ګړۍ له موږ سره پاتې شئ تر څو زموږ د دې خپرونې په موضوع میلمنو سره خبرې واورئ. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم طبیعي آفات چې سیلابونه دي، سیلابونو ته ځانګړې شوې ده. نو مهمه خبره دا ده، پروردګار عالم دې په هغه چا باندې مو رحمیږي چې تېره ورځ د بغلان ولایت په نهرین او مرکزي بغلان او ځینو نورو سیمو کې دا شان په هرات کې زمونږ ډیری هیوادوالو د همدغو سیلابونو له امله چې ژوند له لاسه ورکړو، ډیری کورونه زیانمن شو او ځینو خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. خدای جل جلاله دې په دوی ورحمیږي، پاتې شونو ته یې صبر غواړو. دا هغه ټول مسایل دي چې وخت نا وخته موږ تاسې ورنه متضرر کیږو. قدرمنو اوریدونکو، موضوع د سیلابونو راوتل، سیلابونو نه ځان ساتل، وخت نا وخته کله چې په کومو سیمو باندې سیلابونه ورشي یو د بل سره څه ډول همکاري او کومک کولی شو. په همدې موضوع باندې موږ له تاسو سره خبرې کوو. له موږ سره د خپرونې محترم میلمانه محترم علشیر هادي صاحب چې خصوصي سکتور کې کار کوي، روشن مخابراتي شبکې سره کارمند، او دغه شان فضل عباسین صاحب چې دوی هم یو ځوان او فعال دی، او اخوا توله فرمان چې ورزشکار او لوبغاړی هم ده، اخوا ارسلا زدران صاحب. څلور واړه له موږ سره خپرونه کې دي او زموږ خپرونه واورئ. موږ به د دوی نه هم د سیلابونو د راوتلو او ځینې به داسې پوښتنې هم وي چې کله سیلابونه راوتلي دوی ته به ډېرې خاطرې په دې هم یادې چې سیلابونو تاوان جوړ کړی، څه ډول خلک ژغوري د سیلاب نه، یو د بل مرستې ته په کوم وخت ځان رسېدلی. موږ سره پاتې شئ. موږ د خپرونې په پیل کې محترم سین صاحب ته ښه راغلاست وایو. عباسین صاحب محترم، د ټولو میلمنو په استازیتوب ستړي مسئ، هرکله راسئ. مننه خوشحال صاحب، ژوندی اوسئ. سلامونه تاسو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته. واقعیت هم چې دا اوس کوم سیلابونه راوتلي دي او خلک یې زیانمن کړي، زیانمنو ته یې تسلیت وایو. بالکل باید خلک په داسې ځایو کې کورونه جوړ نه کړي چې هلته خړوب یعنې اوبه راوځي. ډېره زیاته مننه عباسین صاحب محترم چې خپرونې ته راغلی. تاسو ټول ملګري بس زموږ هم همدغه موضوع که نه. نو عباسین صاحب، تاسو هم سیلابونه خو دغه باران چې چېرته وسي دا هر څه د پروردګار عالم له لورې ترسره کېږي. باران وسي له هغه وروسته سیلاب راځي که نه. د سیلاب لپاره مخکې له دې چې فرضاً په یوه سیمه او کلي او کور باندې سیلاب راسي، اړتیا څه ده چې لومړی کوم ګامونه دې باید واخیستل شي تر څو د سیلاب له ډېرو ضررونو نه په امن پاتې شو؟ لومړی باید موږ د خلک باید داسې ځای کورونه جوړ نه کړي چې هلته اوبه راوځي یا سیلابونه راوځي، او له مخکې د ځینې چمتووالي باید ورته په نظر کې ونیول شي مخکې لکه فرضاً ځینې خلک دې خوړونه تنګوي که نه، یا ځینې خلک دې داسې ځای کورونه جوړوي چې هلته په اصطلاح باندې د کور جوړېدل امکان نه لري، د اوبو خطر نه وي. نو ستاسو فکر باندې څه ډول باید کور جوړ شي، په کوم ځای کې جوړ شي؟ کور باید داسې ځای جوړ شي چې هلته باید سیلابونه راونوځي، د سیلابونو له ځای څخه باید لرې جوړ شي، او یو داسې سلمټي دیوالونه باید ورته ورشي چې اوبه په بله خوا باندې چپ کړي او دوی له ضرر څخه په امن پاتې. مننه. ستاسو اړخ ته بیا هم راګرځو. علشیر، تاسو سره هم خبرې کوو. نو د سیلاب لپاره لومړی چمتووالی څه ده، باید څه وکړو، څنګه له مخکې له دې چې فرضاً خدای مکړه زموږ ستاسو کورونو باندې په نورو سیمو باندې سیلابونه راوځي، اړتیا څه ده چې د همدغو سیلابونو د ضررونو نه ځان وساتو؟ مننه خوشحال صاحب، ستاسو او ستاسو د کارمندانو څخه د اورېدونکو څخه
چې موږ ته خپرونه کې وخت راکړو. لومړی سر کې موږ باید خوشحال صاحب کورونه به داسې ځای جوړ نه کړو چې هلته سیلابونه راځي، ځکه کوم ځای کې سیلابونه راځي هغه ځای کې نو کور چې جوړ شي هغه کور وړل کېږي. لکه سیلاب خو طبیعي پیښې دي، طبیعي پیښو څخه هېڅوک نه دی خبر چې کوم وخت راځي، او یعنې دا باید موږ چمتوالی ونیسو. بل باید موږ د استوګنې ځایونه کرنیز ځمکې دا ځای جوړ نه کړو سیلابونه ځکه خرابوي، یعنې سیلابونه دي، سیلابونه مخنیوی څوک بیا نشي کولی. بل کیسه د شی باید موږ اول وار کې داسې چمتوالی ونیسو چې د سیلابونو مخه ونیسي، یعنې د سلمټي کنکریټي دیوالونه جوړ کړو چې اوبه یو بل خوا چپې کړي. او بل باید موږ موږ خپله ټولنه باید دا فکر وکړي سیلابونه باید تنګ نه کړي د یو بل هغه خوړونه چې جوړ شوي دي له یوې بلې خوا ځینې خلک غصب کړي یا په اصطلاح باندې خوړ په ځمکه هم نه مړېږي. او همدا کیسه ده، باید خوړونه تنګ نه کړو، خوړونه ته باید اضافه ځای ورکړو ځکه بېرته له هغو سیلابونو او خوړونو تنګوالي له امله موږ بېرته زیانمن کېږو. نو په دې خاطر باندې باید موږ مخکې له مخکې چمتوالی ونیسو او باید ډېر محتاطانه مخکې نو ډېره زیاته مننه عطاالله فرمان صاحب، ستاسو اړخ ته هم راځو. مخکې زموږ ملګرو هم ځینې خبرې وکړې، ستاسو په نظر باندې مخکې چمتوالی د سیلاب نه چې راوځي زموږ ستاسو سیمې کلی کور زیانمن کړي څه ډول چمتوالی باید ولرو؟ مننه خوشحال صاحب. اول خو تاسو ته سلام، تاسو کارکوونکو ته، ټولو اورېدونکو ته. بعد له هغه خو دغه سیلابونه چې دي دا د الله له طرفه راځي، نو موږ خو په دې اړه باندې کوم چمتوالی نه یې نیولی. په اوسني وخت کې دغه پیښې ډېر رامنځته کېږي چې سیلابونو ډېر خلک وځپلو، په هغه باندې غمجن یو، اوس هم ځپلي دي سره. نو خواهش مو دغه ده چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصاد هم سره ضعیفه ده. دې سیلابونو لپاره باید له موږ سره حکومت هم یو څه اندازه همکاري وکړي چې یا یو پلونه راته جوړ کړي یا داسې د سیلاب د مخنیوي لپاره یو څه اندازه کومک له موږ سره وکړي، د سیلابونو مخه ونیسو او خلک له دې سیلابو له ځپلو څخه نور بچ شي. دغه یو خواهش مو. ولې ستاسو فکر باندې ولې کله کله ځینې سیلابونه په ځینو ساحو کې ډېر تاوان اړوي، کورونه مناسب ځای نه دي جوړ شوي، خوړونه تنګ دي، او که په اصطلاح باندې هغه سیمو کې ستاسو په خبره چې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي؟ بلکل ښه خبره ده. په ځینې کلي دي مثلا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي، هلته تللی یم، مثلا لکه په جانخیلو کې چې اوس یو څو کلي دي خاص د لګډ یعنې د سیلاب په مخ کې کورونه جوړ کړي دي، کله چې باران وشي سیلاب راځي سیده دوی په کورو باندې ورځي، یعنې هېڅ چمتوالی دی د سیلاب لپاره نه دی نیولی چې د سیلاب مخه ونیسي. نو معلومه ده چې سیلاب راځي او زیان ورته رسوي، یا میږي وړي یا د کورنیو ته مشکلات جوړوي. نو کوم چمتوالی یې نه ده ورته نیولی. موږ باید لکه څرنګه چې نورو ملګرو وویل دغسې باید موږ چمتوالی ورته ونیسو، یعنې د سیلاب مخه باید ونیسو. مننه. نو موږ د زدران صاحب اړخ ته هم ځو. زدران صاحب محترم، ستاسو اند څه ده؟ ستاسو فکر باندې کوم چمتوالی باید مخکې له دې چې سیلاب په یوه سیمه باندې راسي موږ او تاسو احتیاط د تعبیر وکړي چې راځي کوم څه باید ډېر مننه خوشحال صاحب. لومړی ستاسو بیا د میلمه راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله سلامه چې باید خلک کورونه په داسې ځای باندې جوړ نه کړي چې هلته اوبه پورته کېږي، او پټۍ هم باید په داسې ځای کې ونه کړي چې اوبه به راځي، باید په لوړ ځایونو باندې کورونه جوړ کړي. او بل خلک یو بله موضوع ستاسو ولسوالۍ چې کومې دي هلته خو ډېر زیات خوړونه تیر دي، که څه هم ستاسو خلک په جګو جګو ځایونو کې کورونه جوړوي په دې غونډیو کې د غرونو، ځکه هلته هواره ساحه ډېره نه وي. نو ځینې خلک بیا که په دې لویو لارو باندې موټرې چلوي په دې خوړونو باندې ځینې وخت کې وایي داسې پېښې هم کېږي چې حتی سپرې یې مړې دي. نو هلته هم تاسو د سیلابونو کوم تاوانونه لیدلي دي په خپلو سترګو؟ بلکل. زموږ کورونه چې دي دا په لوړ سطحو باندې دي، خو د لارې چې دي سړکونه دا غټ غټ توی سره موټر مخامخ کېږي، مسافر مخامخ کېږي، یو ورځ دوه ورځې بند پاتې وي، پیښه هم لري، مرګونې پیښه لري او زخمیان هم لري. نو اړتیا دا ده چې د باراني ورځو باندې ډېر تګ راتګ هم په خوړونو کې ونیسي. بلکل اړتیا هم ده، باید دولت ته جدي پاملرنه وکړي، سړکونه رغونه وکړي، پلونه جوړ کړي. او زموږ ستاسو د خلکو مسؤلیت دا ده تر ډېره بریده پورې چې دوی خپله باندې هم که د یو سیلاب یا د فرضاً یو ډبرو یو د واړه دیوال جوړولو، ځکه زموږ ستاسو سیمه کې هم تجاران سته ډېر خلک پیسې لري، هغه نه وایي فارسي وایي چکه چکه دریاب میشه که نه، که یو بل ته سره لاسونه ورکړي خلک په خپل منځ کې هم تر ډېره بریده پورې دا ډول پیښو مخنیوی کړی.
بالکل صحیح خبره ده، خو د خلکو کار دومره ځکه اهمیت ور نه دی، ځکه هلته مؤسسې دولونه جوړ کړي وي، هلته ډېره زیاته اوبه راځي، هغه دولونه هم اوبه نشي تم کولی، باید دولت یې مخه ونیسي. خلک کار نه دی دغه ډېر غټ غټ دولونه چې ورکړي اوبه زیاتې دي، ډبرې ولي، غټې غټې ډبرې ولي، که تقریبا داسې ډېره غټې ډبرې ولي خلک. که خوشحاله اوسېږئ. بیا هم د فرمان صاحب خواته راځو. فرمان صاحب خدای مکړه که کله کوم سیمه سیلاب راسي نو زمونږ او ستاسو مسؤلیت څه ده؟ څه ډول باید په خپل مسؤلیت ترسره کړو؟ ځکه اسلام دین هم په دې ټینګار کې چې تاسې یو د بل معاونیت وکړئ، یو د بل لاسنیوی وکړئ، یو بل ته خیر ورسوئ. نو زمونږ سره به لږ نږدې خبرې کوي او په دې موضوع باندې به ستاسو نظر واخلو. بالکل ښه پوښتنه ده. په اول سر کې خو موږ باید چمتووالی ورته ونیسو. بعد له هغې که ځینې داسې کورونه وي چې هغه له خطر سره مخ یې، یعنې په ځینې وخت کې ځان نشي ژغورلی، موږ او تاسې د خپلې همکارۍ له وجې باید له هغو سره په کلکه باندې ودرېږو او د هغو سره کومک وکړو څو له سیلابه بچ شي، او یو بل ته په دې اړه باندې خبر ورکړو، ځکه چې زیاتره خلک یې خبر نه وي، یا داسې سیمې دي چې هلته انتنونه کار نه کوي، د ټلیفون موقع نه برابرېږي. موږ او تاسې باید یو بل سره خبر کړو او دوی سره ښه همکاري وکړو. او که دا د رسنیو له لارې وي، که د لوډ سپیکر له لارې وي، که لارې وي، یعنې خلکو ته یو عامه پوهاوی باید ورکړل شي که نه، تر څو پورې زموږ هېوادوال سیلابونو له زیان څخه تر ډېره خوندي وي. کله دې داسې په خپلو سترګو لیدلي دي چې ستاسو سیمه کې سیلاب راغلی وي او چاته یې تاوان رسولی وي؟ بالکل مې لیدلي دي. خپله سیمه کې هم نه دی، د جانخیلو ولسوالۍ کې یو کلی ده چې دلته موږ مخکې کار کولو، نو بیا دغه کلی یې په داسې ترتیب جوړ کړی ده چې مثلا د لیګټ غاړې ته یې کورونه جوړ کړي دي، یعنې کورونه هم داسې کورونه هم چې یو یا دوه په سلاو کورونه دلته جوړ شوي دي چې مثلا د لیګټ مخه یې نیولې وه ټوله. په دې وخت کې کله چې لیګټ رالو د هېچا د وسه کار هم نه د حکومت د وس کار نه دي، عامو خلکو چې دوی وژغوري، نو په ډېره باندې هغه چې د سیلاب مخکې وتښتېدل هغه بچ شو، نور دغه کوم څاروي چې مثلا غواوې دي، میږې دي، هغو ته زیان واوښت او کورونه یې ډېر ویجاړ کړو، ځکه چې مخنیوی نه کېدو، دوی چمتوالی نه ونیولی دې لپاره. نو باسین صاحب سره به هم خبرې لرو، خو وړاندې لا باسین صاحب سره چې خبرې وکړو، هادي صاحب تاسو ته راځو. کله چې سیلاب په کومه سیمه باندې راځي یا ځینې کورونه لاندې کوي، زموږ او ستاسو مسؤلیت څه جوړیږي چې یو د بل خلک سره څه ډول همکاري وکړو تر څو پورې په اصطلاح باندې موږ هغه کلی له ډېر زیان یا تاوانه چې بچ کړو؟ خوشحال صاحب لومړی سر کې باید موږ یو بل خبر کړو، ځکه اوس چې ده کوم شبکې چې دي، یعنې کوم ټلیفونونه دي، نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، باید موږ یو بل ته خبر ورکړو او معلومات ورکړو. بل کومک باید داسې ورسره وکړو، یعنې په لاس باندې کومک کېږي، لاس یې وکړه، موټر کومک در رسېږي موټر کومک وکړه، یعنې نور دا کارونه دي، یعنې کور کې د کوم کار ورسره کېږي، ماشومان ورسره ایستلی شي، کور څاروي ورسره ایستلی شي، دوی بچ کولی شي، یعنې چې کوم کومک دی باید ورسره وکړو. یعنې هغه کومک داسې نشته یو ماشوم بچ کې دا کومک نه دی، یو څاروي بچ کې دا کومک نه دی، یعنې ټول کومکونه دي. مخکې له مخکې باید موږ دوی ته خبرتیا ورکړو، کومکونه ورکړو. او بل خبر دی شی ده، کله چې سیلابونه راځي ډېر خلک یې نه خبر، ځکه اوس د انټرنیټ نړۍ پرمختګ کړی ده، مکمل یعنې وار له مخکې معلومات راغلي، دوسیه باندې سیلاب راځي یا باران کېږي، نو باید موږ مخکې له مخکې چمتوالی ونیسو. که د کلي خلک هغوی ته هم باید خبر ورکړو، یعنې نور دی معلومات دوی بچ کولی شي، موږ باید موږ یو د بل سره کومک او همکاري وکړو. ځکه کله دې خپله یا په اصطلاح ستاسو د کورنۍ غړي یا نور خلک هم لیدلي دي چې په همدغسې سخته ورځ کې د چا لاسنیوی کړی او د چا مرستې ته مو دانګلي؟ بلې خوشحال صاحب، یو وخت کې موږ را روان وو د یو کلی نه، موږ خوا کې جرکنې په دیسې په نوم باندې یو پاس کلی دی، بیا هغې خوا نه لیګټ دی، موږ په کلي باندې هم راځي. دې ټایم کې موږ باندې یو موټر را تېر شو، خو موږ د هغه هم کسې دا موټر به خامخا بندېږي، ځکه موږ موټر موټرسایکل خراب شوی و، کومک خو یې موږ سره نه وکړو، خو خیر موږ را روان وو، دا خوړ کې دوی بند و، ملګرو ته مې وویل درځئ دوی بند دي، نو بیا خپله باندې موږ کومک ورسره وکړو. موټر کوم موټر چې بند و هغه موږ موټر ورسره وایستو، نو په دې خاطر باندې یو د بل سره موږ باید کومک وکړو، ځکه او کوم بل د موږ په کلي کې چې د دیوالونه دي، یعنې دا باغونه دي، دا خوړ ته ډېر رازندې کړي دي، تر بیخي تر ډېر اندازې رازندې کړي. باغونه چې کوم یو وخت کې یو تیز د لیګړ مو ورته وایي، د لیګړ چې راغله باغونه یې مکمل یوړو، نو په دې خاطر باندې موږ باید خوړو سره ډېر پام.
او ستاسو سیمه کې دغه خوړونه هم ډېر راځي که نه دغه لویو لار باندې مې ځي خو وخت ناوخته ځینې خلک ناخبره په دغه ډېرو اوبو باندې ماوړي فرضاً که ته د سیلاب خواته ولاړې په همدغه پوخ روډ یا مسافر یا له موټر چلونکي په خوا راوړي ستاسو مسؤلیت به څه جوړېږي؟ زموږ مسؤلیت لومړی سر کې باید موږ که څوک بند پاتې سي یو شپه ورکړه یو کوم بل اول سر کې که کومک دې کولی سو اوښتلی سو او هدف ته دې رسولی سوی اول سر کې هدف ته یې فرضاً زه دره له مالته اوبه را روانې دي ټول خلک را ولاړ دي زه ورګډېږم ته به ما ته څه وایې؟ نه ګور هغه خطرناکه سیمه ده ځکه تا ته خو معلومات نشته دې سیمه کې څه شی سته کډې دي ډبرې دي تیږې دي څه شی دي ما ته خو معلومات شته دی نو باید زه تا ته معلومات درکړم دې سیمه کې یعنې مثال کوم کډې دي کوم خطرناکې اوبه را روانې دي دوسنګې ډبرې دي نسته یعنې مثال زه باید تا ته وایم چې دغه سیمه کې مه ګډېږه ځکه هغه ستا د مرګ سبب لا کېدای شي که نه څه معنا د ژوبلوي خو دې خامخا ځکه په هغه سیمه کې ډېر معلومات نه وي معلومات نه روي ته دلته خو سیلاب راغلی او سیلاب روان ده که نه د دې معلومات هم نه ورته کېږي چې اوبه لږ دي یا ډېرې دي فرضاً په همدغه ځای کې خلک ځینې خلک د اوبو نه بند پاتې سو او د مخکې د تګ چاره یې هم نشته او بېرته شاته هم نه ګرځي دغه نږدې کورونو مسؤلیت څه جوړېږي؟ خوشحال صاحب نږدې کورونو مسؤلیت دا ده دوی ته باید دومره د سرپناه ځای ورکړي چې دوی هلته کې واوسېږي یا مثال شپه ورکړي او کوم خواړه چې وي یو د خوراک د مېلمستیا یو کومه زمینه باید دوی ته برابره کړي ځکه هغه غریبان خو اوښتې دي کلا هم نه شي مخته هم نه شي کلا شاته هم نه ځي نو باید موږ ته یو داسې زمینه ورته برابره کړو چې دوی مثال موږ شپه ورکړو مېلمستیا یې وکړو مېلمه پالنه یې وکړو ښه خوا کې شپه او کومه مېلمستیا کوم وخت پورې خوړ راکړو باید هغه ټایم لپاره موږ سره پاتې سي نو میلمه خو نور څه نه غواړي خو چې هغه څه تیار وي هغه دې یار وي که نه بوج کېږي هم نه زه فکر نه کوم چې دومره زر دا وضعیت بوج شي او بله خبره له لویې سره که نه زموږ ستاسو کې یو رواج دا مو چې کله به په کوم کلي باندې طبعي آفت نازلېده یا به خدای مکړه په خلکو کې کومه ستونزه په کوم کلي یا کور کې را منځته کېدله بیا به ټولو خلکو یو د بل سره همکاري کړی یو د بل مدد به یې کړو نو اوس که فرضاً لکه اوس ستاسو که فکر وي په سیلابونو په ډېرو سیمو کې راغلي دي ځینو خلکو ته یې تاوانونه ماړولي دي څه فکر کې چې هلته اوس دغه د مرستې کولو د یو چا سره په اصطلاح د هغوی لاس نیولو لپاره د مرستې دغه جوړښت قوي ده شته نشته؟ اړخونه خو یې اوس مهال کمزوري دي باید موږ په تجارانو باندې هم غږ کوو له هغوی څخه هیله کوو چې کوم زیانمن کسان چې له هغوی سره باید کومک وکړي او همکاره ورسره اوسي موږ خپله باندې باید ورسره همکاره اوسي یعنې نغدي کومکونه که وسي هغه هم صحیح دي یعنې کوم توشکې شیان که ورسره کېدای شي هغه باید ور ورسوو او ډېر خصوصا هیله مې له تجارانو څخه ده ځکه افغانستان وضعیت ډېر خراب ده تجاران بیا هم یو اندازه یو شی لري بلې په حکومت باندې مې زیات غږ باید مو وکړو ځکه هیله مو ورڅخه کوو د افغانستان حالت ډېر ضعیفه ده یعنې خلک د اقتصاد له وجې ډېر کمزوري دي او فرضاً زموږ ستاسو سیمه کې هم ډېر خلک په اقتصادي لحاظ هم جوړ دي که سیلاب راځي فرضاً په 100 کورو کې به 15 کورونه زیانمن کېږي خدای دې زیانمن نه کړي خو البته که 15 کورونه زیانمن کېږي نو ته څه فکر کې دغه 100 کورونه له دې 15 کورو سره که کمه مرسته هم وکړي دا 15 کورونه به بیرته ودان نه شي د هغوی لاسنیوی به ونه شي؟ ولې نه باید وکړي ځکه زه یو شی لرم اضافه هم لرم باید اضافه د آینده دپاره به سوچ کوو کوم زیانمن کسان چې دي او پوهېږي چې مثال د شی نه لري باید موږ لاسنیوی وکړو او کوم اضافه شیان چې دي کوم اضافه اقتصادي شیان چې له موږ سره شته باید دوی ته ورکړو ځکه د دې اقتصاد برابر شي نو بیرته راځو عباسین صاحب ستاسو فکر باندې موږ یو د بل کومک سره د سیلابونو په وخت کې له سیلابونو د ژغورلو لپاره یو د بل سره څه ډول مرسته کولی شو ځکه دغه سیلابونه ډېر وخت تصادفي وي که نه کله چې سیلاب راځي نو په هغه وخت کې ځینې کورنۍ زیانمن کېږي هغه لږ مرستې ته اړتیا لري هو بالکل خوشحال صاحب باید له هغوی سره مرسته وکړو د سیلاب له هغه ځای نه یې وژغورو د کور په توګه کې ورسره مرسته وکړو په خپل کور کې ورته د استوګنې ځای ورکړو تر څو چې هلته د دوی کورونو څخه سیلابونه ځي او دوی بیرته کورونه ودانوي باید ورسره مرسته وکړو او وژغورو ځینې خلک سته تجاران دي په ښه ماړه خلک دي او بادان دي غني خلک دي د دوی مرسته باید په داسې مسایلو کې په خدای مکړه که هره پیښه کېږي هر طبعي آفت ناورین نازلېږي راځي د هغوی وخت کې دغه تجاران زموږ تجاران هم چې په اصطلاح 50 روپۍ ورکوي هم ډېر ورباندې سخت دی خو زه وایم چې که دوی لږ مرسته هم وکړي شاید د یو سیلاب ځپلي کور تر ډېره بریده پورې چاره وشي او بالکل په تجارانو باندې مو هم غږ دی باید له سیلاب ځپلو سره کومک وکړي مرسته وکړي ځکه چې هغوی ډېر زیانمن شوي وي او له توان او له هر څه لوېدلي وي بیا په د وروستیو کې
زموږ د خلکو اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده، نو له حکومت او تجارانو څخه میله ده چې دوی سره مرسته وکړي. نو زموږ ستاسو عامه شتمني چې فرضاً سړکونه زموږ ستاسو عامه شتمني ده، زما هم پکار دي، ستا هم پکار دي، زه هم ترې استفاده کوم، ته هم ترې کې، مساجد دي، مکاتب دي، ښوونځي دي، دیني مدارس دي، نو دا ټول هغه جیان دي، ځنګلونه دي، دا ټول عمل منفي شیان دي او په دغو باندې باید هر څوک دا ډول خوا بده کړي لکه زموږ ستاسو د خپل کور چې وي. نو وخت نا وخته چې فرضاً نه په کلي سیلاب راغلی ده او نه په کرنیزه ځمکه خو سړک تخریبوي یا یو مکتب وړي، نو خلکو ته څه کول پکار دي چې په دغه وخت کې دوی باید څه ډول اقدام وکړي؟ دوی باید سړکونه وساتي، مکتبونه وساتي، ځکه چې مکتب او سړکونه دا ډېر مهم دي او د سړکو څخه د مکتبو څخه باید د اوبو چپې کړي، لکه څنګه چې د خپل کور او د کورنۍ غم خوري داسې باید د مکتب او سړک تخریبولو کې هم باید کومک وکړي او اوبه ورڅخه چپې کړي. بیا که تخریب شي، بیا اوس داسې ځایونه راغلي دي چې مکتبونه تخریب شوي دي، کلینیکونه تخریب شوي دي، بیا په تجارانو او په حکومتي خلکو باندې غږ ده چې بیا بیرته باید موږ ته جوړ کړي. په اصطلاح باندې ځینې خلک د خپله شخصي ګټه تر ملي ګټه ډېره مهمه بولي، په داسې حال کې چې ملي منافع د ټولو وګړو یا د ټولو هیوادوالو شریکې دي. فرضاً د چا یو پټی زیانمن کېږي، هغه د یو پټي د ساتلو دپاره دا ټولې اوبه په سړک ورشي وکړي. تاسو چېرته لیدلی دي چې سړک سیلاب تخریب کړی؟ او بالکل لیدلي مې دي، سړکونه یې تخریب کړي دي. د خلک باید له یو پټي څخه خپل شخصي ګټې څخه باید ملي ګټې ته ارزښت ورکړي او سړکونه دي، کلینیکونه، مکتبونه، دغه ما مخکې هم ویلي چې باید دا اوبه ځینې چپې کړي، لکه څنګه چې دوی خپل کورونه او پټي ساتي، داسې باید د مکتبو او سړکو هم حفاظت وکړي. کله چې په کوم سیمه آفت نازلیږي، هلته سیلاب راځي یا خلکو ته تاوان رسوي، تاسې څومره خفه یاست؟ موږ ډېر پرې خفه یو. دا اوس چې څومره زیانمن شوي دي او شهیدان شوي دي، د ټولو کورنیو ته تسلیت وایو، زیات پرې خفه یو. ښه، مننه. نو زدران صاحب، ستاسو اړخ ته هم راځو. مخکې خو مباسین صاحب واخوا زموږ ستاسو بل ملګري هادي صاحب پراخ خبرې وکړي، نو ستاسو په اند باندې هغه ځایونه چې عمل منفجې ځایونه دي، د هغوی ساتنه څومره مهمه ده؟ ځکه ډېر وخت سیلابونو له امله زموږ ستاسو سړکونه هم تخریبېږي، پلچکونه هم له منځه ځي. یعنې موږ دا نه وایو چې ټول مسایل د حکومت راته حل کړي. حکومت راغی زموږ ستاسو سیمه کې یو پل جوړ کړو یا په اصطلاح سړک یې جوړ کړو، نور خو ما ورته ډېر پې زو ورازو. نو دې لپاره اړتیا دا ده که هغه د سیمې خلک د سړک سره احتیاط وکړي، یعنې په شخصي ګټې تر ملي ګټو مهمې ونه بولي، نه ساتل کېږي. مننه خوشحال صاحب، دا مهمه دا ښکاره خبره ده چې ځنګلونو وهل د هغه له امله سیلابونه راځي. سیلابونه بیا موږ ته زیانونه رسوي، هم مالي هم زیاني زیانونه رسوي. او خلکو ته دا اړینه ده چې د شخصي ګټو څخه باید ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. د یو پټي په بدل کې باید سړک په اوبه باندې یونسي، نه کلینیک په اوبه باندې یونسي، نه مکتب، باید ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. او یعنې ستاسو هدف دا ده چې خلک دې په لومړي ځل کې دا فکر وکړي د ځان ساتنې تر څنګ د هغه ځایونه چې هغه عمل منفع ځایونه دي، ټول خلک ورنه استفاده کړي. لکه مخکې چې موږ نومونه واخیستل، د دغو ساتلو لپاره دوی هم لاس په کار سي او داسې کار دې وکړي لکه خپل کور چې څنګه له سیلاب نه ساتي، عمل منفع ځایونه دې په هغه ډول وساتي. بالکل صحیح خبره ده. بالمنفعه ځایونه باید وساتل شي، باید تخریب نشي، د سیلاب مخه باید ونیول شي. نو اوس تاسو سپارښتنې څه دي؟ فرضاً د دې فکر د عامولو دپاره، د خلکو د ډېرو پوهولو دپاره کوم څه ډېر مهم دي چې په اصطلاح باندې موږ خلکو د ذهنیت ورکړو چې د سیلاب نه څه ډول ځان وساتو، خلکو سره یو د بل سره همکاري څه ډول وکړو؟ یعنې څوک دا خبر رسولی شي؟ دا خلک رسولی شي. دا خبره باید ځنګل ونه وهل شي. ځنګل وهنه دا اوبه راځي، سیلابونه راځي. که ځنګل ونه وهل شي، سیلاب نه راځي دومره زیات. مننه. ستاسو فکر باندې موږ د دې فکر د عامولو دپاره، د دې فکر د خپرولو دپاره چې په اصطلاح باندې یو له بل سره همکاري وکړو، عمل منفع ځایونه باید وساتو تر څو د سیلاب اوبه هم تخریب نه کړي. له نورو تخریبونو سربیره د سیلاب اوبو ته هم باید تر ډېره پرېنږدو. که زموږ ستاسو وسي باید همدغه ځایونه رانه تخریب نه کړي، لکه سړکونه، کلینیکونه، مساجد او داسې نور هدیرې دي، مقبرې که نه. بالکل ښه خبره ده. موږ او تاسې په ټولنه کې زیاتره خلک دي چې په دا اوس وخت کې دغسې بېکاره ګرځي، نو له هغو څخه همدغه هیله ده چې د سیلابو د مخنیوي لپاره چې هغه کوم ځایونه خطرناک دي
که په دې ځای کې موږ په خپله باندې وتوانیږو او کومک وکړو، یعنې دغه ځای په جوړولو کې مار څوک په خپل ورځني ژوند کې یو څه اندازه اقتصادي پیسې لري، دومره که پیسې نه لري دومره وس خو لري چې راسي یو څوک به تیږه راخسته سي چې هلته یې ولګوي. یعنې که موږ تاسو ټول په همشریکۍ او په اشر باندې راسو دې ځای یو څه اندازه مخنیوی کولی سو. یعنې تاسو خبره لږ تفصیل که نور هم ورسې فرضاً پر کور کلي کې یو ټکټر سته، یو نه بلکې ډېر ټکټري سته، هلته ځوانان سته، کرۍ لري، بیل لري، رکول لري، که نه هر څه لري. نو که دا ټول خلک په ګډه باندې کار وکړي، فرضاً ته په کور کې ټکټر نه لري مګر کرۍ لري، کار کړای سي، ټیله به رواسي، یوه تیږه راپورته کوای سي، باوري نه یې چې موږ به د ډېرو دا ډول پیښو مخنیوی د پروردګار عالم په مرسته کړی. واقعیت چې خوشحال صاحب که موږ او تاسې د عمره سوچ ووږو او په همکارۍ سره باندې ټول په یو غږ سو، نو کولی سو چې له سیلابونو څخه ځان وژغورو، هم ځان وژغورو هم نور خلک وژغورو. لکه دا څرنګه چې اوس په بغلان کې دغه سیلابونه رالو، موږ او تاسې پرې ځورېږو، پرې خوابدي یو، خواشیني یو، نو چې سبا په خپل کلي یا بل ولایت کې ټول یو افغانستان د خواشیني کېږو، نو ولې په خپله باندې د دې مخنیوی نه کوو؟ یو څه اندازه به موږ کومک وکړو، یو څه اندازه به له دولت څخه اراده سي له موږ سره همکاري وکړي، نو په ګډه سره موږ کولی سو د سیلابونو مخه ونیسو او ځان وژغورو. او دغه حشر خو زموږ ستاسو ډېر پخوانی قدمي دود ده، نو حشر کې به بیا داسې و چې ډېر خلک به راوتل. اوس د کله لیدلی دي چې داسې عمل منفذ ځای د جوړېدلو یا د سړک د جوړېدلو لپاره یا فرضاً د کلینیک د بل ځای د جوړېدلو لپاره خلک راوتلي؟ که راوتلي څه ډول راوځي؟ واقعیت چې لیدلي مې دي په داسې ځایونو کې، مثلا لکه په جانخیلو کې داسې کورونه دي چې هغه ډېر خطرناک دي، یعنې د اوبو لپاره. نو لیدلي مې چې هلته دوی راځي، بیا په ګډه سره باندې د خلکو د ژغورلو هڅه کړې ده، د څارویو د کورونو، نو په ګډې سره باندې کار کولو. نو موږ تاسې که دغسې کلک سو او نور هم په ګډه سره کار وکړو، یعنې نور ورته موږ دا هیله لرو، خواهش ورڅخه کوو دغه کلیوال ځوانانو چې اوس وخت کې زیاتره ځوانان لرو په کلي کې، که موږ او دوی ټول په ګډه سره راووځو او دغسې فکر وکړو، سوچ ووږو، نو هم به ځانونه وژغورو، هم به نور خلک له دې پیښو څخه وژغورو. د آینده لپاره به موږ دغسې نه ځورېږو لکه اوس چې ځورېږو. د هرات زلزلې چې کومې رالې، مثلا سیلابونه اوس راځي، موږ او تاسې پیغمجن یو، هغو ته تسلیت وایو. نو که موږ او تاسې په اتفاق باندې اشر باندې دغسې سیلابو مخه ونیسو، په آینده کې به بچ یو. نو تاسو ویل چې همدغه د اشر موضوع ده، په اشر کې موږ تاسې بېلابېلې خلک راټولېږي او په همدغه موسم کې یو د بل سره همکاري کوي، تعاون کوي، یو د بل سره مرسته کوي، یو د بل لاسنیوی کوي. یو بله مهمه خبره دا هم ده، کله کله دغه ډېر ځینې خلک که د خوړونو کې نږدې کورونه نه لري، استوګنځایونه نه لري، خو دوی ماشومان ډېر وخت په خوړونو کې لوبې کوي، که نه؟ نو ډېر وخت موږ خبرېږو چې ځینې ماشومان هم اوبه وړي، یا ځینې خلک دي په اصطلاح باندې د سړ ځایونه هغه د میږو لپاره همدغه خوړونو کې بیا د بارانونو دغه وخت کې په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ په دې وخت کې خو اول موږ دغه د ماشومانو کورنۍ ته دغه پیغام ورکوو چې دوی دې باید خپل ماشومان اصلاح کړي. مثلا ماشومان خو ناپوه دي، نه پوهېږي چې یا به دلته سیلاب راسي یا دا ځای خطرناک ده، نو د پلار او ورونو څخه مو دغه خواهش ده چې دغه کوچنیان داسې ځایونو ته پرېنږدي چې هلته د اوبو خطر وي یا اوبه راځي، او دا خو د دې پلار او مور پسې اړه لري، هغوی ته مو دغه که فرضاً ماشومان تاسو خپله ووینئ چې په خوړ کې لوبې کوي، په همدغسې وخت کې ستاسو څه مسؤلیت؟ بلکل زموږ دغه مسؤلیت ده چې هغه خو ماشومان دي، لکه مخکې چې مو ویل نه پوهېږي په دې خطرناکو ځایونو، نو موږ به ورځو اتومبیل د خطر ځای څخه راباسو، په نرمه سره به یې پوهو چې دا ځای خطرناک ده، د بل وخت لپاره داسې ځایونو ته مو راځي. او تاسو یو خبره وکړه چې موږ باید خلکو ذهنیت ورکړو. اوس فرضاً د دا ډول فکر جوړولو لپاره، خلکو ته عامه پوهاوي ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ فرضاً یو خو میډیا د رسنۍ د ډېر خلک اوري، خو دلته باید لکه موږ چې دا موږ تاسو نن خپرونه جوړو، یونسکو په ماسیب مالي مرسته باندې، ځکه د هغوی یو هدف دا هم ده چې خلکو ته د طبعي آفاتو په اړه باندې عمومي معلومات وړاندې کړي. د رسنیو له لوري خو همدا یو فعالیت ده. نورې کومې لارې چارې دي چې تر څو موږ خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړو؟ نور خو زیاتره داسې کلي شته چې هېڅ لاره یې د خبرېدو، یعنې مثلا تنتنونه نشته، او کوم سیمې چې دي یعنې ټلیفونونه شته، هلته کولی شي چې یو بل ته زنګ وکړي
او د ټلیفون لارې خبرې کړي. زما هدف دا ده لکه فرضاً په راډیو هم وایي چې تاسو د سیلابونو څخه په دې ډول ځان ساتلی سئ، مخکې چمتووالی وروسته چمتووالی یو د بل سره همکاري. فرضاً راډیو کې خو همدا خپرونه نشر سوه، ځینې وخت کې ټورنمنټونه جوړېږي، یو څوک په دې اړه معلومات لري د نورو خبرو تر څنګ یو همدا پیغام هم خلکو ته تېر کړي چې ګورئ سیلابونه ډېر خطرناک دي، زموږ ستاسو ژوند اخلي، زموږ ستاسو ماشومانو د استوګنې کورونه نړوي. نو داسې بیلګې کومې شته چې تاسو یې خلکو ته وړاندې کړئ په ټورنمنټونو کې، د دیني علما په لوډ سپیکرونو په وعظونو کې یا په نورو جامعو مرکو جرګو کې، بازارونو کې، په ناستو کې، ښوونځیو کې؟ بالکل دغه پیغام ورته لرو. مثلا کوم ځوانان چې په اوس وخت کې یا ټورنمنټونه کوي یا کرکټ وهي، دومره مهمه نه ده که دوی وکولی شي دغه په حشر کې کومک وکړي، یعنې د سیلابو مخه را سره ونیسي، نو ډېر به ښه او دغسې کومک را سره وکړي. دې ځوانانو سره هم دغه هیله ده چې دوی د کرکټو څخه یو څه اندازه ځانونه وژغوري او په دې اړخ کې له موږ سره صحیح. ستاسو په نظر همدغه پوښتنه ده چې په دې برخه کې زموږ ذهنیت جوړولو دپاره تبلیغاتو کچه چې باید موږ او تاسو هغه فکرونه چې په دې اړه معلومات نه لري څه ډول یې باید دغه معلومات تر دوی ورسوو؟ خوشحال صاحب معلومات باید موږ په همدې ډول باندې ورسوو. کوم په جوماتو کې لوډ سپیکرونه موږ لرو، ملایان لرو، باید د هغوی دا خبرونه یعنې داسې نه چې خالي رسنۍ به دا خبرونه سوشل میډیا دا په اصطلاح باندې دغسې نور ښوونځي دي او معلم باید په سهارنیو باندې شاګردانو ته هم دا خبره وکړي. بلې کوم کرکټونه چې لوډ سپیکرونه لګېدلي، اوس غټ غټ ټورنمنټونه لګي، هغوی باید دا توصیه وکړي خلکو ته، یعنې مثال سیلابونه راځي، یعنې دومره معلومات ورکوي د کرکټ په یو دا وړ معلومات دا هم تېر کله کله ستاسو که فکر یې په خپرونې یو راډیو له سهاره تر ماخوستنه پورې خپرونې وړاندې کوي، بیا د خپرونو په منځ کې یو اعلان کې د 1 دقیقې دپاره وایي چې تاسو اوبه بې جایه مه ضایع کوئ، اوبه اسراف ده او د ځمکې لاندې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، نور بیرته بیا د خپرونې. ګوره د خلکو ذهنیت ته په همدې اړه یو موضوع رسېدلې خو همدا موضوع ده. موږ وایو چې کوم ملایان موږ لرو، کوم خلک لرو، کوم کرکټونه دي، لوبې دي، یعنې په دغو ټولو کې باید موږ هم پوهاوی وکړو. کوم معلمان استادان چې لرو، سهارني کوم کله موږ په مکتبو کې سهارنی یو داسې پروګرام لرو، ټول شاګردان راغونډېږي په یو ځای کې، یعنې کوم د ورزش په ځای چې موږ لرو هلته باید موږ هم پوهاوی وکړو. او کوم کرکټونه چې موږ لرو یا بله داسې لوبې لرو، باید موږ دا توصیه خلکو ته وکړو چې مثال سیلابونو څخه ځان وژغورئ. سیلابونه ډېر خطرناک دي. سیلابونه د خدای پاک یو طبیعي پیښې دي، یعنې طبیعي پیښې نامعلومه نه ده چې څه ټایم راځي او کوم وخت یو کوم ټاکنه نه لري، یعنې خدای پاک کوم ټایم کې در باندې راوسته بس راځي. نو باید موږ یو د بل خبرتیا وکړو او توصیه ورته وکړو. او مخکې مې ملګري نه یو پوښتنه وکړه، کله کله ماشومان خوړونو کې لوبې کوي، د دوی د پوهولو کې کورنۍ مسؤلیت لري، خو موږ داسې وایو چې هر څو کار ماشوم یې باید خپل مور او پلار یې دغه وخت کې نه خبر. خو زما او ستا خو په ټولنه کې یو ډول مسؤلیت ده. زه وینم چې ماشومان فرضاً په غنمو کې روان دي، ماشومان په خطرناکو لارو خوړونو تېرېږي، د اوبو په ساحو کې لوبې کوي. نو خو زه هم د ځوان په حیث باندې یو مسؤلیت لرم چې یو چاته خو یو پیغام انتقال کړم. بله خوشحال صاحب، دا مسؤلیت یوازې د مور او پلار نه ده، نه د ورور او د کورنۍ ده. هر افغان، هر مسلمان یو بل مسلمان باندې حق لري چې یو صحیح لاره ورته غوره کړي، نه غلطه لاره. یعنې مثال زه اوس په یو ځای باندې راځم، زه پوهېږم دلته خوړ راځي، سیلابونه راځي، یا بل داسې خطرناک ځای، څاګانې یا کوم خوړونو غټ غټ کډیان پرې کړي یا ډبرې یو شی، یعنې جګ جګ غرونه، باید موږ خپله باندې یو له بل سره لاسنیوی وکړو، کومک ورسره وکړو. یعنې باید ماشومان دي نه پوهېږي، ماشومان نه وي، غټ کسان وي، مثال کله کله همداسې کار کېږي، باید موږ شاته هم پوهاوی ورکړو. نو بالکل، نو دغه ماشومان دا بیا د خپل مور او پلار دپاره، ورونو دپاره، هر چا ته پروردګار عالم یو ډېر د ګرانښت ډالۍ ورکړې وي په اصطلاح. زمونږ کور مخکې یو خوړ تېر ده، نو هلته کور خواته مو یو کلینیک هم ده، نو زما یو بچی ده، بیا ډېره زیاته هم راباندې ګرانه ده. کله کله دا یو موضوع چې په دغه اولادونو کې زه کله کله ملګرو سره په ځینو بحثونو کې وایم، زه وایم چې زامن ډېر وخت په پلرونو باندې او په مندو باندې ګران وي، او مندې هم په زامنو ګرانې وي، خو پلرونه بیا په لورګانو باندې ګران وي، او په پلرونو باندې بیا لورګانې هم ګرانې وي. نو همدا خوړ را روان وو، یو وخت کې موږ هم دلته ولاړو، زموږ ورونه مو موږ هم رخصت باندې تللي وو، نو دغه زما بچي ما پسې راوتلې وه، دلې ولاړل. نو ډېرې لنډې فیصلې دي. دا ډول ماشومان خو کله کله سر یې هم ګرځي او دا د اوبو په غاړه کله کله پاټ ماټ شی مو خویږي، اوبه ډېرې وي، او دغه وخت کې داسې و چې اوبه
هغه ډېر زور یې ختلی و، خو لا هم وې داسې اوبه وې چې انسان یې وړی سو. نو دغه زمونږ ورور ما ته وویلې چې دا زما لور رحیمه ده، ما خپل نوم ورباندې ایښی که نه، خالي هغه هې مې ور اضافه کړې. ویلې د هغې چوټې همدغه دي، دا نسته، ډېره د څو ثانیو خبره ده چې موږ دا خبرې کړې. دغه جفه چې دا یې وختله، نو دغه د چوټۍ ویښتان یې شاته دا ویښتان داسې کوړه تړلي وو، نو دا جفې ویښتان ورسره واړول. کله چې یې واړول نو باور وکړئ چې هغه وخت کې اتې خو ما ته خپل ژوند هېڅ ارزښت نه لاره، ځکه یې نه لرل چې د تا تر مخ چې خدای مکړ، خدای دې ناز موي پر ځینو انسانانو بچی دې ژوند له لاسه ورکوي یا نامي انسان. نو همدغه اوبو ته مې پسې ترپکه کړه. په داسې حال کې چې موږ هغه لامبو دا مسایل هم نه دي زده، خو په کومه ترپکه کې چې اوبو تر څو پورې دغه جنکۍ بېرته دومې غوټې ته داخلوله، تر د جپۍ لاندې کوله، ما ونیوله او جنکۍ مې ورور ته په لاس ورکړه په دغه هغه کې. خو زه یې لږ مخکې یوړم او زه هم خدای وساتله. نو هغه هدف له دې موضوع چې هدف ته راځم، هغه بچی مې دغه سیلاب اوبو دا ډول خړه کړې وه، دومره ترهېږېدلې او ډاره سوې وه چې حتی د شپې هم خوب کې آرام نه کړو. نن مې همداسې موضوع د بغلان د یو کلي کې یو همداسې ماشومه وه چې د کور ټول غړي یې وړي وو، دا په اوبو کې همداسې خړه پړه سوې وه. ما قیاس وکړو دا چې هغه زما خپله بچی یو هغه واقعه، یعنې که په باور درته ووایم ځینې وخت کې دومره سخت حالت را باندې راغی، ما ویلې چې خدای مکړه سکته ونه کړم، ځکه وایي طبیب هغه طبیب ده چې ورباندې تېر سوي وي. نو اوس ته فکر وکړه، هلته خو اوس په هغه سیلاب کې خو د چا مور و پلار نه و ملامت، خو سیلاب د په کلي ورغی. نو اوس په همدغه ځای کې به فرضاً یو بل ماشوم و، دا به اوبو وړی، زما مسؤلیت و چې ما باید وردانګلي وای، ماشوم یې ژغورلی وای. موږ تاسو ته اړتیا او ضرورت دا ده په دې وخت کې که چېرته همدا ډول ماشومان وینو چې دوی خوړونو کې لوبې کړي، دوی ته ووایو، د دوی کورنیو ته هم ووایو، او بیرته چې په کوم ښوونځي کې زده کړي کې همغه ښوونکي ته هم وایي چې خیر ده دا د درس په جریان کې شاګردانو ته په دې اړه یو عامه پوهاوی ورکوه. نو ځکه زموږ استادو په اسلام کې وایي چې که چا د یو انسان ژوند وژغورل، ګویا ټوله نړۍ یې وژغورله. نو او که چا یو انسان قتل که، لکه ټوله نړۍ چې قتل کړی وي. نو ځکه زموږ استادو ګډ مسؤلیت جوړېږي، یوازې په حکومتي مسؤلینو دا نه راځي، هغوی به هم په خپله برخه کې کار کوي. نو زموږ تاسو ته هم اړتیا دا ده چې موږ د عامه پوهاوي دپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړو. نو وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې داسې څه ما چې نه وي درنه پوښتلي او تاسې غواړئ زموږ له اورېدونکو سره شریک کړئ، یا مو ورته پیغام څه ده؟ خوشحال صاحب، پیغام مې دا ده، باید موږ یو د بل مرسته وکړو، لاسنیوی وکړو، اقتصادي یعنې یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده په اسلامي طریقه باندې، یو د بل باید موږ کومک وکړو، اقتصاد له لارې وي یا کوم د لاس له لارې وي، د خولې له لارې، عامه پوهاوی باید ټولو ته وکړو، ځکه اوس حالات چې د اقتصاد له لورې افغانستان ډېر ځپل سوی ده، ډېر یو غمجن ملک ده، د نړۍ په سطحه باندې یو غمجن ملک افغانستان ده. نو اوس خو نه ده دومره غمجن، نو موږ یې په لوی لاس غمجن کوو، نو غمجن خو دا نه ده، موږ دی وایي چې ملک هم ده خاوره مو ده پر لحاظ که نه ګیز و بېګۍ خدای را رسوي، او موږ تاسې سره پروردګار عالم وعده کړي چې د هغه لمر نه اچوم چې ته مې موړ کړی نه یې. هدف دا ده چې مونږ هغه خلکو ته باید یو ډول نه یو ډول ښېګڼه ورسوو، بدګڼه نه. څنګه ښېګڼه خو همدا ښېګڼه ده، یو د بل باید موږ کومک وکړو، لاسنیوی یې وکړو، یو بل ته باید زیانونه نه ورسوو. یو د بل لاسنیوی که کله لاسنیوی نه شي او کله زیان هم مه ورته رسوه، لاسنیوی باید یو د بل وکړو او یو د بل سره کومک وکړو، اقتصادي طرفه له خولې له لاسه وایي لاس لارې مثال باید موږ یو د بل کومک وکړو. ډېره زیاته مننه کور و مدان چې موږ سره خبرې وکړې. مننه ستا څخه هم خوشحال صاحب، مننه. خوشحاله اوسېږئ. ستاسو وروستی پیغام؟ خوشحال صاحب، زموږ وروستی پیغام دغه ده، اول خو باید یو موږ خپل کلي کې چې کله په موږ باندې یو پیښه راسي، یو د بل سره باید کومک وکړو، همکاري وکړو. بیا مې وروستی میسج تجارانو او حکومتي خلکو ته ده، باید له سیلاب ځپلو زلزله ځپلو سره کومک وکړي. ډېره زیاته مننه کور و مدان چې موږ ته هم وخت راکړو. خیر اوسئ. نوزدران صاحب، ستاسو پیغام څه ده؟ خوشحال صاحب، ما وروستی پیغام دا ده چې باید خلکو سره کومک وکړو، عامه پوهاوی وکړو، خلکو سره که اقتصاد په برخه اقتصادي مشکله خلکو کورونو په جوړولو کې باید کومک ورسره وکړو. او پیغام مو دا ده چې باید مو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې د سیلابونو څخه ځانونه وساتئ، او کورونه په داسې ځایونو کې مه جوړوئ چې هلته سیلاب راځي، او پارټي هم مه جوړوئ چې د
بیا هم کرنیزې ځمکې اوبه وړي. کرنیزې ځمکې اوبه ویل شي. کور مو دا چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه خوشحال ژوند. ستاسو پیغام هم اورو. زما پیغام خو په اول سر کې دغه ده چې مثلا کوم کورونه چې اوس جوړ شوي دي یا اوس یې خلک جوړوي د سیلاب مخ ته باید جوړ نه کړي. او بل پیغام مې خصوصا تجارانو او دولت څخه ده چې اوس چې کوم ځپل شوي دي مثلا هرات او بغلان کې له دوی سره باید ښه کلکه همکاري وشي او کومک ورسره وشي. ډېره زیاته مننه. له تاسو هم مننه. زموږ د خپرونې لپاره کوم وخت چې ټاکل شوی و همغه وخت نور اجازه نه راکوي چې تاسو سره ډېرې خبرې وکړو ځکه موضوع پراخه ده او زموږ میلمانه هم پراخ معلومات لري. نو په همدې خاطر باندې چې هغه د خپرونې وخت پای ته رسېدلی یا پوره شوی ده نو زموږ د دې خپرونې موضوع سیلابونو ته یا طبیعیافاتو یو ډول و سیلابونو ته ځانګړې شوې وه چې په بېلابېلو اړخونو باندې حل لارو باندې په لومړي او وروستي چمتووالي باندې مو خبرې وشوې. نو قدرمنو اورېدونکو خپرونه ما خوشحال درته وړاندې کړه. تر بیا له یوې بلې خپرونې چې بیا به ستاسو قدرمنو اورېدونکو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو د کایناتو لاعزال واکدار څښتن ته سپارو. خدای مل شه. هر چېرته چې یاست خوشحاله اوسئ.